لري. طالب شتون په افغانستان کې مشروع نه دی، حکومت یې مشروع نه دی، ولس یې نه مني. ګوره دا زموږ او ستاسو داخلي ستونزې دي. له طالب سره به بار بار خبرې کوو، که زموږ خبرې ته غوږ نه نیسي، زموږ سره بحث ته نه کیني، خو دا یې هم حل لاره نه ده چې زه پردي ته یم راشه زما په وطن باندې بمبارد وکړه چې زه تر څو له طالب خپل حقوق واخلم، له طالب خپل زه قصد واخلم. که چیرته تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ، ورسئ دغه د مجاهدینو دورې ته، صافی صاحب په عمر کې زموږ نه ډېر زیات دی ماشاءالله، هغه دته د دې تاریخ د سترګو لیدلی حال به درته وایي. خبره نه اورېدل کېږي. دا په دې معنا نه ده چې زه اوس پاکستان راولم دننه په افغانستان کې پې عام خلک ووژنم او زه د طالب نه د دې خبرې قصد واخلم. دا هیڅ منطق نه مني. نو هیله مې له خپلو افغانانو دا دی چې په دغه وخت او په دغسې حساس موضوعاتو کې تاسو لږ خپل دا دریځ او خپلو خبرو، خپل قلم او خپل ژبې ته متوجه سئ. د دې پر ځای چې تاسو راپاڅېږئ د طالب او د افغانستان دلته ملګري ویلی وي چې تاسو چې شی وسه کېږي ویې کوئ، پاکستان ته کنځلې وکوئ، توهین وکوئ. نه، په توهین او په کنځلو باندې موږ او تاسو خپل ځان ته کم راځو. دا زموږ او ستاسو سټنډرډ او معیار باید نه اوسېږي. په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یو خپرونه جوړ کړه، یو لایو ویډیو جوړ کړه چې هر څه کولی سي وغږېږه چې دغسې پاکستان حکومت یو تروریستي هیواد دی، د زما پر خاوره باندې یرغل کړی، زما عام خلک وژلي دي، ولې نړۍ دې خبرې ته توجه نه کوي؟ دغسې زه به راپاڅېږم وایم به چې دغه پاکستان زما پر وطن باندې بمبارد کړی، د روژې میاشت ده، زما انسانان یې وژلي، زما د وطن خلک یې راوژلي دي، ولې د دې پوښتنه څوک نه کوي؟ چیرته د نړیواله ټولنه، چیرته د حقوق بشر، چیرته د هغه انسانان چې په نړیوالو په غټو غټو سټیجونو باندې ودرېږي او د انسانانو د حقوق خبره کوي، چیرته دي دوی؟ نن زما په وطن کې په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر ناست دي، ولې څوک نشته په دې باندې څوک وغږېږي؟ دا ډول به خپل غږ پورته کوي او دا غږ به دې ډېر په سختۍ د خلکو تر غوږ ورسېږي. داسې په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د پر ځای چې ته راشې طالب ته کنځلې وکړې، د طالب زه درته بار بار وایم، ما ته خلک اوس وایي چې ته خو د طالب لابیګر یې. وسړیه، زه ملا محمد عمر نه رانیولی تر دې اوسه پورې د دغه یو یې والله که نه یې د فکر پیروي یم، نه یې راته ولاکه خوند راته راکوي او په دغه خپل ځان په افغانستان کې والله که لیدلی سم، نور خو د 40 میلیونه ولس پرېږده. خو دا په دې معنا نه ده چې په دغسې وخت کې پنجابی راځي په تا بمبارد کوي، طالب ته کنځلې کوي. وسړیه، اوس دغه طالب پر تا حاکم ده، ترې خلاصېدن نه لري او دغه طالب په تا باندې خپله نه دی راغلی، دا در باندې یو چا راوستی. اوس همدغه طالب که غیرت هم کوي دا به یې کوي، که ننګ هم کوي دا به یې کوي، او که بې غیرتي او بې ننګي کوي دا به یې کوي. دا وخت د پیغورو یو بل ته د کنځلو نه دی. د دې پر ځای چې تاسو یې پرېږدئ. تېر ځل یې ګوره درته پاسېده د ډیورنډ په فرضي کرښه جګړه وکړله له پنجاب سره چې څه زموږ او ستاسو غوښتنه وغیره ورسره وکړه، او دلته یوه ډله ګوره منافقین دي، هغه هم باید تاسو وپېژنئ. دغسې موقع نه ګټه پورته کوي. او دا یوه ډرامه ده، تېر ځل هم ډرامه وه، دا ځل هم ډرامه ده. خدای دپاره څو میاشتې سوې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کاروبار په مطلق په بشپړه معنا باندې تړلی، یو جنس نه د خواته ځي، یو جنس نه بیرته د خواته راځي. خو نه، زمونږ دا خو مسخرې دي، دا خو ډرامه ده. تر کله به د افغانانو وژل ته تاسو ډرامې وایي؟ یو بل راپاڅېږي، هرمونۍ اخیستې ده، افغانانو ته پیغور ورکوي چې ولې مولوي صاحب او ولې مولوي صاحب. وسړیه، څه وکړي درته؟ تاسو وایي. تیر جمهوریت چې دا موږ یې زه تر ټولو غټ مدافع یم، که دغه د تاسو په څېر انسانان د جمهوریت کې بیا راځي، خدای دې په 1000 کالو کې جمهوریت افغانستان ته نه راولي. دغه جمهوریت تاسو چې نن ته یې د خپل د وطنوال تر څنګ نه یې ولاړ، هغه په دغه بدبختۍ کې ګیر دی، هلته هغه د خپل ماشوم یې تر خاورو لاندې د هغه ژاړي او تا ورته هرمونه نیولې ده، ورته وایي چې ولې مولوي صاحب. دغه زموږ او ستاسو منطق سو، دغه زموږ او ستاسو د جمهوریت دا چې کوم دی د آزاد فکرۍ خبرې کوي، د حق او د حقوق خبرې کوي، د ښځو د حقوق خبرې کوي، همدغه ستاسو فکر سو.
یعنی زه خو د تیر جمهوریت د دغسې انسانانو دومره ناهیلی یم چې زه هم په ژوند باندې باید دوی دوی وطن ته پرې نه ښودل سي. دا خو لا پرېږده چې دوی ته به بیا موږ او تاسو حکومت په لاس ورکو چې واخله. چپ شئ. مننه، زما خبرې همدومره وې. نور ملګرو ته زه وخت ورکوم، مهرباني وکړئ. ژوندی اوسئ حسیب جانه. مهرباني صافی صاحب فکر کوم تاسو څه ویل لرئ. صافي صاحب ته به وخت ورکړو، بیا به زه وروسته یو څه لږ خبرې لرم. مهرباني صافی صاحب محترم. نو یو ځل بیا ځواک صاحب ته سلام او محبت. سلام، په خیر راغلی صافی صاحب محترم. یو دوه خبرې ځواک صاحب په ارتباط کومه. ځواک صاحب هغه مبارز دی چې د خبرې ما ټولې اورېدلې دي، خصوصا د طالبانو په مقابل کې چې د کومې نیوکې کړي دي هغه زمونږ ډېرو پوهانو او جنرالانو نه دي کړي، او د ده غوښتنې او پوښتنې دا ټولې د اصولو سره برابرې وي. د مکتب او د اساسي قانون او د بیرغ او دا غوښتنې د وی اوس هم دي او مخکې هم وي. مګر کله چې پاکستان په کابل ښار باندې بمبار وکړ او د خبرې ما واورېدلې، نو زه په دې باندې پوه شوم چې دا یو وطن پرست شخصیت دی، په دې خاورې زړه خوږېږي او رښتیا چې د خاورې اصلي بچی دی. او دا یې ثابته کړه. یعنې زموږ په زړونو کې زه نه پخپله نه طالب یم، نه په دې سونه سال کومه وظیفه لرم. تاسې ورشئ په یوټیوب کې وګورئ، زما سریالونه وګورئ، زما مرکې وګورئ، تاسو ته معلومه شي. که چېرته د کار په ارتباط وي نو دې وخت کې زموږ هېڅ کار نشته دی، خو دلته د خاورې د افغانیت او د اسلامیت خبره ده. نو موږ ټول په دغه اساس وخت کې نه غواړو چې هغه اختلافاتو ته لاړ شو چې مثلا دلته جمهوریت نشته، دلته مثلا کار نشته، دلته هغه نشته او دا نشته. اوس د دغه خبرو وخت نه دی. اوس د دې وخت دی چې څنګه کولی شو یو اتفاق، یو اتحاد او یو ملي قیام رامنځته کړو. پاکستان ما مخکې هم خبرو کې ویله، د داود خان د وخت نه که د داود خان حکومت یې پرېښی نو موږ به وویو چې والا پاکستان په افغانستان کې اصلاحات غوښتل. که د هغې نه وروسته د خلقین حکومت پرېښی نو موږ به ویلي وو چې یاره داود خان خراب و او د خلقین د پاکستان په ضد ذکر. خو هر حکومت چې راغلی دی کله چې پیشرفت او تکامل او اتفاق ته مخه شوې ده پاکستان خپل ګزار کړی دی. اوس هم دغه طالبان چې موږ ویل دا د پاکستان خلک دی او دلته راغلی، کله چې دی پرمختګ شروع کړ، کله چې دی د دې وطن آبادۍ ته مټې وتړلي، پاکستان بیا تاسې ګورئ چې څو کرتې د حملې په افغانستان باندې وکړي. خو وبخئ، یو دا شی ته وایم چې دا غچ به اخیستل کېږي، دا اطمینان در کومه چې دا غچ به ورته نه پرېږدي. داسې جواب به ورکوي چې په اسلام آباد کې به تاسې وګورئ. د دې وړتیا دا خلک لري، ځکه دا خلک دونه وړتیا لري چې تورخم نه اخواته چې دا وسلې را روانې وي او راتللې د دې تعقیب لاندې وي، کله چې تورخم ته راورسېدلې هغه وسلې ونیولې. پاکستان غوښتل چې دغه خبرونه چې د هغې وسلې نیول شوي دي په تورخم کې او په بلوچستان کې هلته حملې شروع دي، په تیرا کې حملې شروع دي د پاکستان په پوځ خلاف. نو دوی غوښتل چې د خبرونو دغه مخه واړی بل طرف ته او په دې راوڅرخئ چې په افغانستان حمله شوې ده او دا د خبرونو سر ټیکي شي. مګر دا درته وایم چې پاکستان د تجزیه او د ختمېدو په حالت کې دی، خو اوس بهترین چانس دی طالبانو ته او ټول افغانانو ته چې دغه 45 کلن هغه غچ ته دا اوس واخلي. زه په دې سپینه ګیره حاضر یم چې هر نوع یعنې ټریننګ ته، سلا ته، اوبو وړو ته، پوستو ته، مثلا اکمالاتو ته، دې ته حاضر یم. داسې ټول افغانان حاضر دي. نو څنګه چې آصف صاحب ځواک خبرې وکړي، اوس د دې وخت نه دی چې موږ داخلي موضوعات ته لاړ شو. اوس د دې وخت دی چې موږ د پاکستان د مرتد ادارې په مقابل کې خپل اتحاد، خپل یووالی څرګند کړو. اوس موږ او تاسو سره وسلې نشته دی، اوس موږ او تاسو سره دغه میډیا په لاس کې ده. د دې میډیا طریقه خپل غږ اوچت کړو، د خپل دغه خلکو نه، د خپلې خاورې نه دفاع بلکې خپل غږ اوچت کړي. مننه. کور ودان. آصف ځواک د ژوندی اوسئ. خوشحاله اوسئ. صافی صاحب محترم، قربان دې سم. ځواک صاحب هم دلته ناسته. یوازینی مشکل چې موږ په افغانستان کې لرو ځواک صاحب، ملت او دولت نه دي سره جوړ. دغه 50 کال کې دغه ستونزې موږ لرو.
د دغه مشکلاتو سره مخامخ یې په ولله چې ملت و دولت په خپل منځ کې سره جوړ نه شي، ملت دولت ته لاس ورنکړي، دولت ملت ته لاس ورنکړي، بله د هېڅ د حل لاره نه لرو. ځواک صاحب نور بم ضعیفه کېږي، نور بم خرابېږي، خو ما په دې نظام کې وخت تېر کړی دی، تاسې مې پېژنئ، دا هر څه ما ولیده. دلته د دولت چوکۍ ټولې شخصي ګرځېدلې دي چې هر حکومت زما او ستا د راځي د پاکستان د خوا نه راځي. هر سړی ټاکل کېږي، د ملت په اختیار باندې نه دی ټاکل شوی. زه دلته ویره لرم ځواک صاحب محترم، ټول عمر ولس قرباني ده. دلته موږ چیرې د حل لاره پیدا کړو، څه وکړو؟ په دا 50 کاله کې زما او ستا په هېواد کې چې هر څه مو درلوده، د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه راشروع کړه بېرته سره داود خان در وخته پورې، دغه کوم څه چې نن په ما او تا استعمالي، همهغه زما او ستا د افغانستان وسله ده، هغه زما او ستا د افغانستان جوټ تیاره ده، رادار ده. زړه مو په دې درد کې په چا باندې باور وکړو، څه وکړو؟ اوس دولت او دغه اوسني حالاتو ته وګورئ، په دغه کوم حالات چې په افغانستان کې دغه دولت د ملت سره روان کړی دی، دغه دولت ته موږ کوم خواهشات وکړو؟ نه د نجونو مکتب، نه د ځوانانو کار. دغه دولت باندې موږ چیغې وکړې چې دغه افغانان دې خپل دي، د دغو په سر ته حکومت کوي، د دغو په سر ته مالیه اخلي، د دغو خلکو سره لاس یو کړه، د دغو خلکو خواهشات ومنه، د دغو خلکو سره یووالی وکړه، د دغو خلکو غم وخوره، د ځوانانو د مکتبو نوم به زما هېواد ولې داسې در بدر وی، هم به مې تیاره درلودی، هر څه به مې درلودی. هېڅ وخت دولت نه د ولس سره پاتې شوی دی، نه ولس د دولت سره. دغه ستونزه په کوم ځای کې د ځواک صاحب محترم، که نه بله د حل لاره موږ نه لرو، نه د دې هېواد نه موږ دفاع کوی سو، نه طالب ته دا اختیار وکړو چې ما د هېواد نه دی وویلې، ځکه چې دی به یوه ورځ مقاومت وکړي، هغه 1500 ورځې ما ولې. یو کار دی کوی چې ولاړ شي دلته داخلي فعالیت شروع کړي، بله د حل لاره یې نشته. ځواک صاحب محترم مهرباني. مننه ینګیال صاحب او صافی صاحب، تاسو نه یوه نړۍ مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسیږئ. ګورئ ښه، د دولت او د ولس ترمنځ واټن چې دغه یې ښه مثال له طالب پرېږده، ځکه زه خو شخصا تر اوسه پورې شته سیستم ته نه د حکومت او د دولت په سترګه ګورم. راځو د تیر جمهوریت خبره درته کوم. جمهوریت ولې له منځه ولاړه؟ څه فکر کوي چې جمهوریت طالبانو له منځه یووړ؟ د جمهوریت د له منځه وړلو لپاره موږ په خپله دننه په جمهوریت کې 99% کار کړی و. ډاکټر صاحب غني د یوې کړۍ له خوا نه داسې یوه کړۍ ځینې راتاوه وه چې د ولس غږ ته ډاکټر صاحب غني نه رسېده. بل اړخ ته موږ او تاسو خپله ولسونه په داسې یو حالت کې و چې په لرو پرتو سیمو کې جنګ، خو په کابل کې که چېرته جنګ هم کې د یو بم 2 بمه به الوتل، او تر دغه وخته پورې به د جمهوریت و نور په لرو پرتو سیمو کې ټول طالبان ول. بل اړخ ته دا یو حقیقت، یو فیکټر چې ولې جمهوریت له منځه لاړه. بل اړخ ته دننه په افغانستان په جمهوریت کې په پارلمان کې دی، په مشرانو جرګه کې دی، ستا 50 نه زیات دی، که هغه د وکیلان و، که د هغه هر یو، هغه د ګاونډیانو ته کار کوه. کله چې جمهوریت سقوط کوه، تاسو په 2-3 ورځې وړاندې تاسو هغه تیاره وکتل چې پاکستان کې ښکته سو. دا هغه خلک و چې د ټولو نه زیات د پنجاب ضد خلاف خبرې کولې. اما چې کله جمهوریت سقوط کېده، له سقوط نه وړاندې دا هغه لومړني انسانانو چې ولاړو د قریشي غېږ ته ورښکته سول، هلته د پاکستان د خارجه وزیر ورته ښه راغلاست هلته ویل. دغه ډول نن د طالب چې پر دې خورې باندې حاکم ده، طالب ته هم دغه خبره من کوو چې دغه څوکۍ باندې څوک هم تر پایه نه دي ناست. که دا فکر او دا ذهنیت لرئ چې ټول عمر به په افغانستان باندې حکومت کوئ، دا مو غلط فهمي ده. د ظاهرشاه بابا حکومت له منځه ولاړه، ډاکټر صاحب نجیب حکومت له منځه ولاړه، د غازي امان الله خان لاړه. دې خاورې باندې ټول عمر څوک نه دي پاتې شوي. او که په دغه ذهنیت او په دغه فکر باندې یاست چې وچ په زور او په جبر او د ټوپک او د لرګي او د سوټي په زور په زمونږ په تاسو باندې حکومت کوو، دا مو غلط فهمي ده. سبا به تاسو له دې ګدۍ ښکته کېږئ، بیا به څه کوئ؟ بیا به څه کوئ؟ دا ولس بیا چاته پرېږدئ؟ دغه ولس خو
تاسو ورته دا خبره کوله چې دلته امریکا یرغل کړی او موږ د دې په خلاف جګړه کوو، همدغه د لرو پرتو سیمو په کورونو کې تاسو اوسېدلي د خلکو د همدوی د کورونو ډوډۍ مو وخوړله، هغه ټول مو نن له هیره ویستي او بیرته ظلم په همدغه ولس باندې کوئ. نو دغه ډول واټنونه چې دي ننګیال صاحب، آخره نتیجه دغه وي چې بیا دغه حکومت دغه سیستم دا به له منځه ځي، دا به راپرځېږي او دلته بیا بل نوی حکومت نوی سیستم را جوړېږي. نو طالب ته موقع وه، طالب ته موقع شته چې اوس هم دغه کمې د مطلق ازادۍ خبره وکړو، د خپلواکۍ خبره وکړو، بل ډډ ته اوس د پاکستان سره چې زموږ او ستاسو د هغه کوم حالت رامنځته شوی، دلته موږ کوم استخباراتي کړۍ شته دي په د افغانستان په دې شته سیستم کې په پورته های اتارټه کې درته ښیم، دا لاندې درته نه ښیم. نو دغه ډول استخباراتي کړۍ دومره لویه فاصله د ولسونو او د دولت ترمنځ نتیجه یې څه شی د حکومت را پرځېدل، او دوی په دې تمه دي او دوی هم خبر دي، ځکه چې د دوی کړنې د افغانستان ولسونو ته د قابل د قبول نه دي. او بل طرف ته اوس دا جګړه چې کوم ده د پاکستان او د افغانستان، زه همدغه خبره دلته خپلو وطنوالو ته کوم چې دا جګړه د طالب او د پاکستان ترمنځ نه دی، دا جګړه د پاکستان او د افغانستان د ولسونو ترمنځ ده. او دا جګړه چې تر څو افغانستان شته، د افغانستان ولسونه شته دي، دا جګړه به کېږي. ځکه دغلته چې شته څومره افغانان تاسو ګورئ په دغه او قیمت هم نه غواړي چې افغانستان سټیبل سي او په دغه لیول سي چې سبا ورځ د ډیورنډ د کرښې غوښتنه وکړي. نو دوی به ټول عمر موتا وهي، موتا به ځپي، موتا به کنزیومر هیواد ساتي چې تر څو پورې د پاکستان اقتصاد رواني. د پاکستان اقتصاد په دوه شانو روان دی، په تروریزم باندې، او بل طرف ته افغانستان ته خپل نور خو د پاکستان نه څوک څه نه اخلي. د پاکستان سره د اقتصادي راکړه ورکړه تاسو وګورئ، یوازې افغانستان کوه، نور خو چا هم نه کوه، که هند ګورئ که چین ګورئ، بل هېڅوک. دغه ټولو فیکټرونو ته په کتلو سره اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ دغسې حالت کې د پنجاب خلاف مبارزه کول، د پنجاب د پالیسیو خلاف مبارزه کول. اوس خو زه په دغه نظر باندې یم چې هغه ملګري او دوستان چې دلته په امریکا کې اوسېږي، راپاڅېږئ، زه هم در سره یم، نور دوستان ملګري هم دي، ولاړ به سو په واشنګټن ډي سي کې، هلته به د وایټ هاوس مخې ته یو لوی لاریون جوړ کړو د همدغه بمباردونو خلاف، د همدغه ظلمونو خلاف، د هغه د ننګرهار، د هغه د پکتیکا د خلکو د ظلم چې کوم ظلم په هغو باندې کړی، دلته به موږ او تاسو یو لاریون کوو. او دا لاریون په دې معنا نه دی چې حتما دې نتیجه دی چې هلته یو څه موږ په خپلو سترګو وګورو، حداقل خپل هغه وجداني او انساني مسؤلیت خو به ترسره کړو که نه. تر کله به دا ډول راځو موږ او تاسو به یوازې طالب ته وایي چې پسې طالبه ته جنګ وکړه. طالب نه خو ما هیلې او امیدونه شکېدلي دي، اوس دغه ولسونه موږ او تاسو چاته پرېږدو؟ ولسونه خو موږ ته هیلې امیدونه لري، موږ خو د دې وطنه بیرون یو، حداقل په غږ مو تر نړیوالو رسېږي، که CNN ده، که BBC ده، او که فاکس نیوز ده، که بل یو چینل ته زموږ خبرې ورسېږي تر نړیوالو پورې، حداقل نړیوال خو په دې خبرې موږ ملامت کړو چې نن په موږ باندې ظلم روان دی، خو نړۍ پې خپله خوله او خپل سترګې پټې کړي دي. مننه. اوسو بل به د چا وخت دی؟ نه پوهېږم چې د چا I think ډاکټر مسکا مهرباني بخښنه غواړم، دې ځواک صاحب ګوره ډېره قوي خبره وکړه. زما په ټولو افغانانو غږ دی، خصوصا چې په خارج کې اوسېږي. ګوره دا غږ تاسو پورته کولی شئ او دا به ستاسې یو بدبختي به موږ هم لرو. ځواک صاحب محترم په دې میډیا کې شتون لري. دلته ځینې بدبخت افغانان موږ لرو چې په خپل منځ کې ډېر بد تضاد لري، ډېر بدې لوري ته روان دي، ډېرې بې اتفاقۍ ته روان دي. نه د ولس غم ورسره شته، نه په هغه دولت باندې نه داسې نیوکې کوي چې راشي په هغو باندې نیوکې وکړي. دلته دا غږ موږ تاسې ټوله باید جګ کړو. دلته دا کوم خبره چې ځواک صاحب محترم وکړه، همدغه ټولو هېوادو کې راپورته لاړ شئ دغو خلکو سفارتو ته،
ورسره توتې لاړ شي ارګ ته ورسې تصورات وکړي چې زما هیواد په څه حالات کې دی همتاسې دغه زما هیواد داسې در بدر کړي خو نن یې تاسې دفاع وکړي حکومتونه تاسې تغییر او تبدیل کړه ځواک صاحب محترم باید په دې باندې هم کار وشي او که موږ تاسې د ملت غږ جګ نه کړو ملت خو په هغه حالات کې ده په هېڅ په هغه دولت باندې ملت نیوکه نشي کولی خو تا ته معلومه ده که کوم چا نیوکه به کړې ده څوک چې سوی دی تظاهرات یې کړي دي همهغه سړی باندې سوی دی ورسوی دی د هغو په مقابل کې خو هېڅ څوک نشي درېدلی ملت هم بېوسه ده چا ته به نوبت ورکړو د چا نوبت ده ډاکټر مسکا مهرباني مسکا ایوا د ده نوبت ته مهرباني یو ځل بیا سلامونه بالکل دلته ځواک ورور ډېرې ښې خبرې وکړلې د ده خبرې سره زه 100% موافقه یم موږ که عملي میدان کې جنګ نشو کولی حد اقل په میډیا کې موږ باید په پراخه بڼه باندې دې موضوع ته انعکاس ورکړو دا باید د نړیوالو تر غوږونو ورسوو چې زموږ په ولس باندې څه زور زیاتی روان ده هیڅ وخت دا لایفونه نادیده مه نیسئ هیڅ وخت دا لایفونه واړه مه نیسئ موږ له دې لارې نه هم چندان د سفارتونو مخې ته ورتللو باندې یا په خپلو نورو فیسبوک پاڼې نورو ټولنیزو رسنیو په استعمالولو سره کولی شو حد اقل تر نړیوالو دا غږ ورسوو او لکه څنګه چې ځواک صاحب وویل دا جګړه اوس دا نه ده چې زه د طالب سره بالکل زه د طالب سره په اکثرو مواردو کې مخالفه یم د یو افغان مېرمنې په صفت اما زما دپاره اولویت زما د ولس ژوندي پاتې کېدل دي زما هغه کوچنی ماشوم نن باید ژوندی وی چې بېګا وژل شوی دی د دغې ژوند ماته د مکتب او د پوهنتون او د هر څه نه اړین او مهم ده که چیرې زه اوس هم د ځینو کړیو غوندې دې وړو وړو داخلي خبرو ته لمن ووهم زه پخپله خپل ولس او خاوره کې دښمن ته خلا ورکوم او ورته وایم چې راځه نور هم ما وټکوه نه دا وخت د دې خبرو نه دی دلته موږ باید ټول اختلافات داخلي اختلافات غاړې ته کو بیرون دښمن ته یو د اوسپنې سوک شو دښمن په خوله ور ووهو تاسو یې وینئ ګورئ لازم زه بار بار نن په دې لایف کې دا خبره کوم تاسو وینئ دا زموږ د ګل خانان په سیستماتیک ډول باندې ګورئ بله ورځ دوی دومره وختي لایف نه راځي مانن چې دا موضوع وه دوی په شین سهار باندې لایف راغلي فقط د لایف په سهار کې وایي چې زه دا موضوع غندم نور بالکل بالکل نور هیڅ ونه ویل زه ترې پوښتم چې و ډاکټر صاحب ته پنجاب زما په یو بې ګناه افغان باندې برید کړی یوه پوسته یې نه ده ویشتې زما یو نظامي نه دی ویشتی ته دا برید غندې هغه ماته وایي نه زه یې غندم نه زه دا تیری نه بولم اما غندم یې تاسو د دې منافق دې خبرو ته وګورئ بیا زه ورته وایم چې آیا ته دا د پاکستان پوځ د پښتون دښمن بولي یا یې نه بولي هغه ماته وایي نه زه یې نه بولم هیڅ پاکستانی ماشوم نه باید مړ شي ځکه هغه مسلمان دی ولې زما ماشومان کافران وو چې ته راغلی په ډېرې بې رحمۍ د هغه ووژل که ته زما طرف نشي نیولی ته میډیا زما په ضد استعمالولی شي نو زه زر چنده ستا په ضد استعمالوم او زر چنده ستا په ضد باندې کاروم لطفا په دې موضوع کې دا کوچني اختلافات پرېږدئ او په یو غږ باندې خویندې ورونه ټول د پنجاب خلاف ودرېږئ دا جګړه که موږ داسې ونه ګټو بل رقم یې نشو ګټلی مننه مننه ژوندی اوسه مسکا جانې ایوا ته څه ویل لرې ایوا مس ایوا دغه آزاد مبارز اسما جان ډېره زیاته مننه کوم صفحې صاحب او ځواک صاحب ډېر مهم خبرو ته اشاره وکړه بالکل همداسې ده ګورئ دا پاکستان ژورنالیستان چې لایف ته راځي دوی باندې چې نیوکې کېږي هغوی وایي چې موږ د حکومت د فوج او د ISI نماینده نه یو خو زما خواهش تاسو ته دا ده چې تاسو چې د خپل هیواد د خپل فوج نمایندګي نشئ کولی نو ولې لایفو ته راځئ ولې افغانان سره بحث کوئ اوس چې موږ دلته راځو صحیح ده چې موږ په خپله هیواد کې څومره مخالفت لرو خپل منځو کې څومره موږ اختلافات لرو خو داسې حالات کې یو بل ترڅنګ ولاړ هم یو نو هیله مې دا ده چې داسې اشخاص خپل لایفو ته مه راولئ دوی سره بحث مه کوئ هیڅ فایده نه لري دې وخت کې موږ او تاسو ته پکار دی چې خپل عام ولس لپاره یو کار وکړو مننه کوم ټولو نه دلته اتل پښتون هم راغلی دی اتل پښتون صاحب دغه آزاد مبارز ته وخت ورکړو بیا به تا ته راسو آزاد مبارز مهرباني قربانه آزاد مبارز حق مې اورئ هغه مصروفه ده پښتون صاحب په خیر راغلی سلامونه او نیکې هیلې بیا هم ځواک صاحب ته هم ښه راغلاست وایو زه به په دې داخلي هغه باندې وغږېږم چې د داخل نه موږ په خپله څومره زیان رسولی شو افغانستان ته او بعضې کړۍ دا لګیا دي
درګرده که څه هم په دې باندې بحث شوی دی، مخکې هم دوستانو په دې باندې بحث وکړ. هغه دا هغه موضوعات دي چې اوس د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د دې مسایل دي او دا د اوسني په کابل کې ناست خلک چې دي دې ته وردغاړې دي او دوی په دې باندې د پاکستان سره کوم هغه نه کوي، کوم ډیل نه کوي په دې باندې. نو پاکستان درګرده لګیا دی خپل هغه په فرمایشات په افغانستان باندې مني. نو که چیرته دلته په داسې وخت کې موږ د پاکستان سره لکه دلته چې د بازي راځي دوی ولس یو رقم کنفیوز کړی دی چې دا جنګ هسې یوه ډرامه ده او دا هر څه د خلک مړه کېږي، د ماشومان مړه کېږي او دا جنګونه دي، د دروازې دي، د افغانستان چې مخامخ د پنجابي سره په جنگ دی، دا ټول هسې یوه ډرامه ده. یعنی دا یو رقم هغه کنفیوژن، یو رقم خندا ده، مسخره ده چې دوی په ولس پورې کوي چې ګواکې دا خاصه تاسو واسي په طالب لاسته ورغلي او مړه شوي که څه هم دوی په خپله د دې مسؤلین ول او د دې هر څه شي مسؤل په خپله همدا خلک ول چې دوی اوس د خارج نه دا نارې په نورو افغانانو ته پیغورونه ورکوي. موږ افغانستان مخکې څه درلودل چې موږ دا امارات ته دا پیغور ورکو، یعنی په جمهوریت کې موږ دا شیان درلودل، هغې نه مخکې د مجاهدینو په وخت کې موږ درلودل، نم درلودل چې کله یې نه لرو. نو په دغسې موضوعاتو کې باید زموږ دریځ د پاکستان په وړاندې د ټولو افغانانو یو اوسي. په دغسې وخت کې موږ ته طالب بهتره دی د ان پي نه، په دغسې وخت کې موږ ته طالب د پی ټي آی نه بهتره دی، د فضل الرحمن نه بهتره دی، موږ ته د پاکستان د اسټبلشمنټ نه بهتره دی طالب. نو زه وایم چې پاکستان دغه عمل چې تر سره که دا پاکستان خپله دغه ښیي چې پاکستان ډېر کمزوري حالت ته راغلی دی. پاکستان ټول پاکستان یوازې د پاکستان په فوج ولاړ دی او دا نوره برخې چې دا د دوی د اسټبلشمنټ برخې دي او پښتانه یې جوړ کړي دي او څوک یې جوړ کړي دي، سندیان یې جوړ کړي دي، پنجابیان یې جوړ کړي، هر یوه پارټي دوه پارټۍ جوړې کړي په خپله صوبه کې. نو که چیرته پاکستان فوج دلته دا خلک مستقیما د فوج سره په جنگ دي په پاکستان کې، او که چیرته فوج په دې سیمه کې ماتیږي نو دا کوم خلک چې دي په افغانستان کې داسې یوه ډرامه ده چې دوی کوي چې ګواکې موږ دومره مذهب پرسته یو یا موږ یوازې د دین هغه مخکې وړو. دا په اصل کې دوی خپل هم نیشنالستان دي، دوی لباس وګورئ، د دوی خبرې وګورئ، د دوی د پښتو هغه وګورئ چې مثلا دوی پښتو ته کار کوي، د دوی دغه جغرافیایي سیستم وګورئ چې دوی کوي، دوی د خپل تاریخ وګورئ، احمد شاه بابا چې دوی ښیي. یعنی دا په یو رقم خپله نیشنالستي ده چې دوی ښیي. خو دلته چې دا کوم هغه دوی ورته کوم روایت دوی ورته وړاندې کړی دی پاکستان دپاره، دا د افغانانو دپاره په ګټه دی او د دې باید موږ حمایت وکړو. په داخل کې موږ طالب باندې نن هم نیوکه کوو، سبا ته هم نیوکه کوو، ولې په داسې موضوعاتو کې افغانستان پنجابیانو ته ور پرېښودل زه فکر کوم دا غټه بېغیرتي ده. مننه. ښه نوبت به زه چې وم ځواک صاحب محترم دغو خبرو ته که د جواب ورکړي بیا په انصاف ته راسو. منه، دوی خو خپلې سټیټمنټ وې خبرې وکړلې او کومه پوښتنه نه وه او زه هم تاسو سره 5-6 دقیقې یم، بیا زه درنه اجازه اخلم ځکه چې بیا د لمانځه دپاره باید پاڅېږم. نور تاسو ته زه غوږ یم. مننه. مننه قربان سم ځواک صاحب. په انصاف محترم په خیر راغلې مهرباني. یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو انډیوالانو ته. ما ته اوس لږه شیبه مخکې صافی صاحب یو چا د قرار په نامه یو ډم دی د هغه یو دغه یې راولګله، یو کلیپ یې راولګه او قرار په هغې کې چې دی سندرې وایي او خپله ورسره باجه وایي او زما د ننګرهار دغه ګلالیو ماشومانو د خویندو د میندو په وینو باندې چې دی لکه دی تمسخر ورباندې کا او د شرم او د بېحیایۍ نه ډک یو شعر چې دی جوړ کړی دی او د دغو ماشومانو یعنې هغه اوښکو پورې دی خندا کا. نو زه نه پوهېږم دی او د ده چې کوم دا کنزلماران شاګردان دي دا د کنزلمار ښوونځي نه چې فارغه دي د دوی معیار به څه شي.
تاسو وګورئ په هغې کې هغه یو پلار چې کله مرکه کو ورسره نو ورته وایي چې زما د کورنۍ 21 کسان اوس پکې 4 ژوندي دي او باقي ټول شهیدان دي. یو پکې ډېر یو کوچنی ماشوم تقریبا د 3 کلو به وي خو غریب هغه یو انځور یې ما شیر کړی م دی. زه نه پوهېږم دا خلک وجدان لري ضمیر لري. خیر په هر صورت هدف دا دی چې موږ افغانستان سره ولاړ یو. پاکستان په افغانستان باندې تیری کړی دی. زموږ او ستاسو د خاورې بېعزتي کړې ده او زموږ او ستاسو خویندې میندې او ماشومان یې په شهادت رسولي دي. که څه هم د اوسني حکومت دفاع وزارت او همدغسې عمومي چې کوم ویان دی مرکه یې کړې ده او اعلامیه خپره کړې ده چې په مناسب وخت کې به تر بدل اخلو. دا موږ نه ملامته کوو په خاطر د دې چې د ډاکټر صاحب نجیب غونډۍ کې دلته ډېر یو لوی قوي نظام و. موږ ډېر څه صافی صاحب لرل، تاسو ته بهتره معلومه ده. په هغې وختونو کې دغسې جرأت چا نه و کړی چې د میرامشاه او د چترال په ځای لاهور او اسلام آباد ورته وولي. خو نن هماغه پنجاب دومره قوي او دومره سترګې وشکېدې چې راځي کله کابل، کله ننګرهار، کله برمل او کله چې دی کونړ او لغمان او نور ولایتونه بمبارئ. نو دوی خوارانو سره خو څه نشته دی. که وایي او موږ او تاسو ورسره لیدی او دوی نه کړی بیا موږ او تاسو کولی شو ویلي مو وایي چې مطلب دوی هغه دی یا چې دی نه غواړي چې بدل واخلي جنګ ورسره وکړه او یا چې دی د هغوی کسان دي. خو په تېره کې هم دی ثابته کړه چې د خپل وس مطابق غچې تر واخیسته. خو زما نظر دا دی په ټوله کې چې په کابل کې سفارت یې باید دایمي ور وتړلی شي لکه څنګه چې ایران د امریکا او امریکا د ایران سره تړلي دي او خپل سفیر هم باید راوغواړي. او همدغسې که چېرته په دغې حساس وخت کې د اوسني حکومت چې کوم امیر دی ملا صاحبت الله که یو فرمان صادر که او د خویندو پر مخ د 6 نه پورته د زده کړو اجازه ورکړه دا به یو لوی ګزاري دغه پنجاب دغه فاسق او فاجر ریاست ته. زه فکر کوم چې د نړۍ ډېر په یو لوی قوت سره ملاتړ به ترلاسه کړه. شاید رسمیت هم رامنځته شي او همدغسې که دوی په آینده کې مطلب دفاعي سیستم غواړي چا سره قرارداد وکړه یا تر واخلي اعتبار به ورباندې وکړه. ځکه صافی صاحب په اوس وختونو کې چې رښتیا خبرې دا خلک د جګړې نه راوتلي دي. عمر غله شه د جګړې نه راوتلي دي او ځکه د دوی په وړاندې خو دا 20 کاله ډېره سخته منفي پروپاګنډا شوې ده یا تبلیغ شوی دی. او اوس یو ته خو دا زموږ خپله دغه د باجوا زامن بېادبي د معافي دوی خو اوس هم لګیا دي او ترهګر او تروریستان نومونه ورته ورکوي. نو که چېرته دا ښوونځي خلاص که او همدغسې ځینې نور شیونه په داخل د افغانستان کې د ولسونو خبره ومني دا به په دغې حساس وخت کې ډېر زیات ګټور تمام شي اوسني حکومت ته، افغانستان ته، د افغانستان خلکو ته. دغې دپاره هم باید موږ او تاسو چې دی لکه غږ پورته کړو که هغه په داخل د افغانستان کې او په هر پرمیډیا کې. د یوه پوښتنه به مې ځواک صاحب نه وکړو، هغه پوښتنه مخکې ما مطرح کړه. ځواک صاحب دلته ځینې افغانان دي چې مثلا دوی په هر صورت باندې د دې خلکو دښمني غواړي، د دې خلکو چپه کول غواړي که څه هم پنجاب راشي په کابل باندې حاکم شي. یعنی دوی دا خبرې درګرده په سوشل میډیا کې کوي، د پاکستانیانو سره ناست وي، افغانانو ته ښکنځلې کوي لاندې چې تاسو پنجابیانو نیولي یئ، تاسو داسې یئ، تاسو داسې یئ، دا په خپله داسې دي. حمزه ما بله ورځ پوښتنه ترې وکړه، ما ویل ته پاکستانی یې؟ وایي هو. ما ویل څه ډول پاکستانی؟ وایي پراوډ پاکستانی یم. یعنی د پراوډ پاکستاني سره زموږ افغانان هلته په افغانستان کې دوی ځایونه ورته ښیي چې په پلانکي ځای کې په کیم کې پلانکی ګروپ ته یې دغسې دي هغسې دي، دغه چې هغه ګروپونه ورته یادوي چې پاکستان کوم په افغانستان باندې هغه کوي تور پورې کړی دی چې دا ګروپونه ته دلته د افغانستان نه راځي دا خلک، هغه دوی په افغانستان کې ورته ښیي. هغه نشته خو عام خلک ورته ښیي، لکه د اوس چې پې مړه کړه عام خلک دا ځایونه دوی ورته په ګوته کوي. دې خلکو دپاره باید څه وکړي دا ولس، دا خلک په کومه سترګه وګوري یا دا څومره خطرناک ثابتېدلی شي د افغانستان لپاره؟ ګوري ښه ان حسیب خانه په دغه ډاکټر نفیس هم که وکوی څه وغږېږي ځکه دغه هم ډېر مثلا افغانان دته هم ډېر ورځي نو که ته دته نظر ګوري ښه یوه خبره خو چې موږ او تاسو ته بیخي واضح ده. د جمهوریت د راپرځېدو نه وروسته
ریښتونی او په وطن مین افغانان هغه او تالیسټي غلامان دا هم موږ وپېژندل. د دواړو ترمنځ فرق یې په څه شي کې و؟ په وطن مین او دغه خپلو وطنوالو په درد او په غم باندې په څنګ کې ولاړ افغانان هغه دغه و چې کله د پاکستان لخوا نه په افغانستان باندې بمبارد وسو، زما دپاره او زما په څېر د نورو افغانانو دپاره دا بیخي مطرح نه وه چې جمهوریت یې یعنې څه شی او امارت یې یعنې څه شی. دلته زه مستقیما د خپل یو ازلي او ابدي دښمن سره مخامخ یم او زه باید خپل غږ پورته کړم. او دلته بله ډله دا وه چې د جمهوریت تر سیوري لاندې یوازې کار خپل جیب ته کوه. د چا په زرګونو ډالرو معاشات ول، چا په زرګونو ډالرو باندې فساد کوه، چا په زرګونو ډالرو باندې وروره کاروبار و، په لکونو په میلیونونو او ضد زرې موټرې وې، کش و فش و. دوی چې نن هغه هر څه د لاسه ورکړي دي د هغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې نن دغه خبرې کوي. ګورئ د دغو خلکو ترمنځ باید فرق وسي او دا دلته بیخي واضح دي. د سترګو په وړاندې مودي دغه ګورئ چې راځي په دغسې حساس وخت کې چې پنجابي په افغانستان باندې بمبارد کړی، د ما وستا عام افغانان یې وژلي، د دې پر ځای چې دغه ځوان دغه محترم چې د همغه افغانستان د بیت المال نه یې خپله ګېډه موړ کړی او خپل د ماشومانو ګېډې یې مړې کړې وې، د دې پر ځای چې د پنجاب خلاف وغږېږي، د خپل د وطنوالو خلاف غږېږي. د همدغو وطنوالو په ټکسونو د هغو په مالیو باندې د دوی ګېډې چلیدلي، خو نن دا سپین سترګي بیا راځي دلته په دغه ډول غږېږي. او هغه ضرورت یې والله که بولم چې نومونه یې سړی واخلي، بیخي واضح دي دلته په میډیا تاسو خپله ټول ګورئ. اوس راځم بل اړخ ته، د دوه موضوعات نور چې هغه ما دپاره ډېر مهم دي. زه د دغه وطن بچی یم. دلته زه طرف په ځانګړي ډول د یو ډلې د یو چا سره په څنګ کې ودرېدل، هغه په مطلق او بشپړه معنا چې ته د هغوی کړنو د هغوی اعمال نه په پوره معنا خبر نه، د هغوی ځینې کارونه داسې دي چې هغه د وطن او د وطنوالو په خلاف دي. راځم د ملا صاحب هیبت الله اخوند. ګورئ نن ته د دې خاورې حاکم یې او دا یاد وساته چې دا تاریخ په تا باندې لیکل کیږي او که ته دا فکر کوې چې تاریخ به دا هیڅ نه څاري او نه به درپسې لیکي، دا ډېر غلط فهمي ده. 10,000 کاله پخوا هم تاریخ لیکل شوی او نن هم لیکل کیږي، خو هیله مو دا ده چې دا تاریخ په تا پسې په دا ډول ونه لیکل شي، ځکه په تا باندې نن د یو پښتون ټیګ لګېدلی. دا پرېږده چې ته طالب او هر شی یې، خو په تا باندې د پښتون ټیګ ده او دغه ټیګ دپاره به ته هم په دې وطن او په دې خلکو غیرت کې. نن یو ورځ رسېدلی، تا ته ډېر لوی صلاحیت خدای په لاس درکړی. یقین وکړه په دغې سیمې او په دغې منطقې کې اتل پښتینه ته پوهېږي که چیرې موږ او تاسو دا اوس دفاعي سیستم درلودلی، موږ ښه لوی قوي اردو درلودلی، د پاکستان سره مستقیما جګړې ته داخل سوی، شاید موږ پاکستان نه وی مات کړی. خو زه تا ته وایم د ملا صاحب هیبت الله اخوند سره یوه داسې وسله ده که هغه نن وکاروي، یقین په خدای وکړه په پښتونخوا کې په مقبوضه افغانستان کې به هغه حالت ته وګورئ چې پاکستان یې هیڅ وخت تصور کولی نسی. هغه د یو حکم دی چې یو ځل د جهاد فتوا ورکړي. یوه د جهاد فتوا په کوز وطن کې په مقبوضه افغانستان کې به هغه حالت رامنځته کړي چې ته یې تصور کولی نسي، زه یې تصور کولی نسي. هغه دوی د دوحې تړون ته په کتو سره هغه پټه ورکړل شوې ده هغه فتوا. ګوره نه پښتین صاحب ګوره زه درته 1500 علما ورکړي دا فتوا، 1500 علما. نه فرق کوي. ګوره پښتین صاحب دغه د اوسنی حالت چې دلته په دې سیمې په دې منطقې باندې حاکم دی، یقین وکړئ دا د فتوا جګړه ده. اوس دلته کیسه بیخي بدله ده. موږ او تاسو چې د کوم تصویر کې د اوس افغانستان حالات ګورو هغسې نه دي دا کوم یو چې زه او ته یې ګورو. د حقانی تک هندوستان ته او هلته د مدرسې نوم مې له هېره وته، دیوبند مدرسې کې، دیوبند مدرسې ته ورتګ هلته د په دا ډول باندې استقبال او دا ډول ښه راغلاست کېدل دا بې معنا به نه دي. دلته په افغانستان کې اوس یو شي ته ضرورت ده چې ملا صاحب هیبت الله اخوند
یوه فتوا ورکي، بیا زه درته وایم چې دا خو الوتکې راپورته کړي په افغانستان یې بمبارد کړی د خپل اټوم بم سره به یې ته ګورې چې په پاکستان کې کوم حالت رامنځته کیږي. ځکه ملا هیبت الله خود سره د دې شي صلاحیت شته، ځکه په کوز وطن کې چې کوم جهادي کړی دي دا ټول د ملا صاحب هیبت الله خون، دا امیر المؤمنین دی وسړی، دا یوازې د طالبانو د دغه افغانستان د طالبانو مشر نه دی، دا د ټول د دغه سیمو د منطقې د دغه فکر درلودونکو خلکو مشر دی. د خبره په ځمکه نه غورځېدل، نه څوک نشي غورځولی. نو فلهذا دغسې وخت کې هیله مو دا ده چې یوه نازکه غوندې فتوا ور باید یې خوشې کړي. نن نو ته په کومې ورځې ته منتظر یې او راځم دغه ګل خان ته د نفیس ځکه څوک ده. ګوري ما پرون په یو ویډیو کې هم دا خبره وکړله چې زمونږ او ستاسو په منځ کې دغه ډول انسانانو ځای جوړ کړی. یو خو ایکسپوز ټوله ولید ویې پېژنده چې دا کوم ډول انسان نه دغه او د دې په څېر ځینې نور هم دي چې راځي زه افغان یم، زه پښتون یم، زه له افغانستان سره مینه لرم، خو کوم سیستماتیک ډول باندې د افغانانو په منځ کې دی ویش کوي، تقسیم کوي، د باندې زموږ د افغانانو سر نه خلاصیږي. حسیب ته وایي ته خو ولا اوس مذبذبه هغې جمهوریت ته خو اوس لاړلې طالب سوې، تا ته وایي ته خو طالب یې، بل ته وایي ته خو جمهوریت یې. موږ یې د پاکستان په مقابل کې په امارتي او په جمهوریتي باندې تقسیم کړي. وسړیه زه یې وچ کلک طالب، زه یې وچ کلک جمهوریتی، خو پنجابي دپاره زه دلته مخامخ د افغان په صفت ولاړ یم او دغه دښمني ورسره ګالم. د ډاکټر صاحب نجیب دښمني هم ورسره پالم او د ملا صاحب د غني برادر دښمني هم ورسره پالم. وسړیه دغه زمونږ دښمن دی، زمونږ په منځ کې په دا ډول رسوخ کړی ده چې خپل په منځ کې په داسې شیانو باندې تقسیم کړي چې ورته متوجه نه وي. اوس د ما خپل جمهوریت هغه ملګری چې په دې باندې ښه خبر ده چې زه څومره جمهوریت یم، زه څومره په جمهوریت باور لرم، هغه راځي ما ته وایي چې وه حسیبه ته خو طالب سوی. وسړی د کوم ځای د طالب یم؟ د ما په کومه خبره کې ته طالبیزم ګوري؟ زه درته همدغه یوه چغه کومه چې زمونږ په منځ کې دغو خلکو ځای جوړ کړی او په دغه ترتیب باندې ته ولا ډېر قوي جمهوریت او د جمهوریت دفاع کې، ولا ته فلان کې ته ډېر ښه امارت ته د امارت دفاع کې. نه 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 دغه کیسه پرېږدئ. زه له ذبیح الله مجاهد سره مشکلات لرم، که موقع برابره سوه په ټولنیزو رسنیو کې په دې ایکس باندې مخامخ به زه ورسره جنجال کوم، زه به ورسره خبرې کوم، زه به ورنه پوښتنې کوم، خو دا حق چاته نو نه ورکوم چې راشي زما په وطن کې ما په خلقي، په پرچمي، په طالب، په جمهوریتي، په نور تقسیم کړي. دغه شی نور باید مونږ چاته دا موقع به چاته ورنکو. دا خلقي مونږ پیژندلی دي، زمونږ مشران تیروتي وه، مونږ دا تیروتنه کړې ده او شکر الحمدلله چې دغه تیروتنه مو په داسې وخت کې وکړله چې ډېر وخت یې ونه نیوه. انسانان یو، موږ نه سهوي اشتباهات کیږي. د سردار محمد داود خان نه تر ډاکټر صاحب غني پورې په دغه ډول خلکو باندې غلط سي وو. لر او بر یو افغان ته زما لوی وطن مې کور دی او فلان کې او دغه کیسې، او بیا په آخر کې به د پنجاب دپاره هغه د چرګې کیسه ده که نه، وایي دانه یو ځای کې خورم هګۍ بل ځای کې اچوي. دا همغه خلک دي، دا چکزی، دا نفیس، دا نور حتی نمونه یې زیاتي باید په خوله باندې وانخلئ. دوی په پېژندنه کې باید موږ او تاسو نور غلطي ونه کړو. زه له دې وروسته چې کله هم لایو راځم د دغه ډول اشخاصو، دغه ډول افرادو په پېژندنه کې زه به په پوره معنا باندې خپل انرژي مصرفوم. دا زه په افغانانو باندې پېژنم چې دا خلک درنه نور خطا تاسو نه ونه خوري. مننه. ښه، چا بل نوبت ته تل جانه دا ګیلمن عادي راغلی ده. د ګیلمن عادي ته ګیلمن عادي د هغه کومې تیارې چې بمبار کړی دی دا د پېښور د هغه هوایي ډګر نه رجګه شوي دي. دا پلان هلته جوړ شوی دی. یعنې د پېښور خلک دلته د پښتانه دي، دوی به د پاس پښتنو باندې زړه نه بدېږي. پاس پښتنو خو تل دا کوشش کړی دی
چې حتی کوز توغندي هم ونه توغوي، وایي کوز موږ ورونه پراته دي. دا پېښور پښتانه ولې دومره بې غیرته شوي دي؟ سلامونه بچای، دا ډیره زیاته غمیزه ده، بالکل حقیقت ده. د پېښور پښتنو له خو شاید تاسو پې نه وپوهئ، خو موږ خو ورته پښتانه نه یو ویلې چې دا نیم د هندو نیم د پنجابي اولاد ده. که دو چیرې انسانان وای امن میلو چې کله د مو د وسایلو مدنیاتو خبره یې وکړه، خواجه آصف له دا پښتون خو پنجابي له خپله نه ټیټېږي، خواجه آصف له یې تور سپي غوندې په خپو کې لغړې ده. نن چې د ما په لوی افغانستان کې هغه کې خیبر کې همدغه بمبار وشوه چې په ګاډي باندې موټر ګلاره وتوغله، شپږ تنه لاړو او شپږ اوه تنه د تیرا مخله او رکزو کې لاړو، او بیا افغانستان کې په یو ټایم په یو ګلخان ویلې نه مري، پېښوری ویلې نه مري. پېښوری بچی زه تاسو ته یایم دلته کې د ما په افغانانو کې هم ډېرې ګوتې شته او په د ما په پښتنو کې هم دا د امزا له کینې لغ لغ وکي. دا د ما لوی افغانستان، زه د نه نفرت کم، د پېښوري نه زه نفرت کم، د ما د افغان د خاورې د افغان بچي دښمن ده، دا د پنجابي تابعدار ده، دا د پنجابي شیطانو غلام ده، ساتلی سپی ده بچی د پښتنو د تباهۍ دپاره. زه په دې ورځ جاړم چې افسوس ته داسې کم اصل نسل تاسو راواخسته په افغانستان کې مرتب بچه خان د هندو اولاد خښ کړله، د ما پاکه افغانه خاوره مو پې ونیوله، را بهر یې کو ته بچی د خپې نه ورګزار یې کو د یمن ملیله چې ونیسه د نیکه هډوکي د دی بېغیرته نیکه هډوکي دې ونیسه، دلته به زه بانجیانو پتنګن ګڼم. نو خو بچی په دو دغه حکومتونو له د لیارې چارې نه کولی، نن به د پېښور د خاورې نه چې پېښور د لوی افغانستان ځیګر و، دلته به غټې غټې معاملې کېدې بچی، چې کله به د لوی افغانستان یا د کوم مقبوض افغانستان کې خبره کېدله، د لوی افغانستان به دلته به ټول راغونډېدو، دغه هیډ افیس و د پېښور. نن چا نیولی؟ میلوګانو نیولی. نن چا نیولی؟ د پنجاب دلالانو نیولی ده بچی. نن د چېرته نه بمبار کېږي؟ د دغو دلالانو د خاورې نه، د افغانستان د مقبوض افغانستان د خاورې نه لاړ شي په لوی افغانستان کې راته اتلس غړي ویلې بچی، اخر باسته که نه. ګوره تاسو ډېرې خبرې وکړې بچی، چا له پټه فیصله زه ځکه پاکستان عادي میږي په مړه کوي ولاکه دې ته نه یو منټ بچی، یو منټ زه دې ته اوس ښایم که نه، زه پټه فیصله ویلې وه که د الله بېغیرته د اوس د هندو اولاد مهاجر د هندوستان نه راغلی، هغه د ما اتلان پښتانه افغانان وجني، په جاره یې وجني، په ظاهره یې وجني، او بیا دلته کې زه د بلوچو نه بېوسه یم، لر و بر افغان بلوچ یې وجني، بلوچ ورته ښایم چې راشه پنجابی خر مې درته مردار کړی ده پاجي، د مردار بویندې یوسه. زه او ته خو تباتار نه یو چې 45 ملکونه موږ ګونډه کوی شو بچی، راشو چې سره یو شو، د پېښور به هم په مخ یوسو، د دغو ګندګیرو نه بې صفا کړو، د پنجاب به یې صفا کړو. د مایک بند که که نه بچی، یا د مایک بند که. نو نن بچی زه چې در دې ته په رب کریم د یقین که کېږي، هلته کې په مزار شریف کې د ما کورنۍ پرته ده، د ما خاوره ده، د ما بچیو، د ما وینه یو. زه خو ایمنولي ده که میلو ده که هر څه ده، د دلال ده، دا د پنجاب دلال ده. زه په ده نه خفه کېږم او نه مې ورته زړه درد کوي په لوی افغانستان کې چې هغه ځناور مړ شي، زما زړه درد کوي. نو تاسو خو د عادي تو څه چې مثلا مشر ته په کور نه ده چې یورې کوبل ته چکار ووایي،
مشر ته هم پکار دی و مشر لم بلم و زه ګورم زه کوشش کې لګیا یم چې زه د ذبیح الله مجاهد سره زه دا ټولې ستونزې خبرې وکړم زویه دغو ګلخانانو له پهله یې پوښتنه کوو د چا نه یې قومونه یې کوو که د تا راشي چې زه افغانۍ شناخت غواړم یا هغه ته یې څه د پنجابي اولاد هلته مونږ اوس ګوره بچی په یو شي به یو کېږو سره په قرآن به لاس کې دو خپل حاصل نسل شجره به ښیو بیا چې موږ سره کومه پورې دغه د اوس بویناک پاسپورټ اسناد نه وي دغه داوې ته په د مخ ورولو الحمدلله مشر هم شکولی ما هم شکولی خدای خو ما پاکستانی که نه پاکستانی یم پاکه درنه افغانه یم په خپل وطن په خپله خاوره کې اوسم زه پاکستان منمه نه پاکستان 11 کاله د ما د مور نه کشر ده نن هغه مهاجر چې یو په لنګ کې راغلو پرتوګ یې نه وه د سړو خطونه یې وو هغه لنګ هم ترې په لیارې کېدلی وه یو صندوق به یې راواخیسته زویه او یو کټ یې راخستی وه دا د هندو اولاد نن دغه دلالان یې راته په پېښور دې دلته یوه خبره بله د دلته بعضې خلک پیدا شوي دي د موږ افغانونه غلط کړي دوی ته یایي چې موږ پاکستاني یي خو په افغانستان کې یعنې مثلا حق غواړو موږ پښتانه یو موږ دا یو آیا پاکستانی پښتون کېدلی شي یا افغان کېدلی شي نه پاکستانی نه پښتون کېدلی شي او نه پښتون دا بیا مور به کېدی شي چې پښتنی خو پلار به پنجابی بیا